ګرانو لیدونکو سلامونه د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته پښتو غږ نیوز یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ملګري ملتونه تیرو لسو میاشتو کې 2.5 افغانان پاکستان ته کډوال شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي افغانستان کې پر واګو د طالبانو له ولکې راهیسې پاکستان ته 2.5 افغانان اوښتي دي. دغه افغان کډوال تر ډیره په خیبر پښتونخوا، بلوچستان او پلازمینه اسلام آباد کې میشت دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی ادارې یا UNHCR ویان قیصر اپریدی وایي د دوی کار دا دی چې هغه کسان په نښه کړي چې تر ټولو ډیر یې ژوند ته ګواښ پېښ وي او بېلابېلو هیوادونو ته یې ورپېژني. افغانستان کې د پخواني حکومت له پرځېدو وروسته کوم افغان کډوال چې پاکستان ته تللي ډیر یې لویدیځو هیوادونو ته د بېلابېلو پروګرامونو له لارې د تګ په خاطر ورغلي. قیصر اپریدی وایي د دوی کار دا دی چې هغه کسان په نښه کړي چې تر ټولو ډیر یې ژوند ته ګواښ پېښ وي. بل پلو د طالبانو له واکمنېدو وروسته په بهر کې میشت افغان کډوال ډیر لږ بیرته ستنېدو ته زړه ښه کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی ادارې یا UNHCR ویان قیصر اپریدی وایي د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته تر دې دمه بیا یوازې 900 افغانان بیرته افغانستان ته تللي دي. د ډیورنډ کرښه د کډوالو پر مخ تړلې ده او څوک چې پاکستان ته اوړي باید ویزه ولري چې اوس د ویزو اخیستل هم ډیر ګران شوي دي. دغو ستونزو ته په ګټو ډیر هغه افغانان چې غواړي د بېلابېلو ستونزو له مخې وطن پرېږدي په وتلو نه بریالي کېږي. د جون 20 د کډوالو او پناه غوښتونکو نړیواله ورځ ده چې د نړۍ لر او بر لمانځل کېږي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې یو شمېر وګړي کډوال دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا UNHCR په وینا افغانستان کې دا مهال 3.4 میلیونو په کور دننه د بې ځایه شوو سربیره 2.1 میلیونه افغانان کډوال او پناه غوښتونکي دي چې ډېر یې په سختو شرایطو ژوند کوي. د کډوالو ادارې د بې ځایه کېدو او د کډوالۍ علتونه تاوتریخوالی، بېثباتي، وچکالي او اقتصادي کړکېچ یاد کړی. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. تر بیا او تر بل ویډیو پورې د خدای په امان.